ای هی چی بدی کدم کیجا آمدم اونجا خدکل آزاد چکر میزدم اینجا خمرغای فارمی واری تا شور خورده نمیتون گمش کو باش یک دقیقه دمی فیسبوک لایو برم که یک ذره فکر ما دیگه سو شود ترولا اول سلام با تمامی باس بوتاولان در غرای دنیای مجازی آرزو دارم انم ولدار خانه تان جور باشه اوهو هیچی نوشته کده تو باش قلندر جانی برود مرا خو یک بار بالا بیار خو سعیز میارمه که باز گیله نکنی سلام شابرات چطور هستی؟ تشکر زنده باشی شمرو خدمت باشه جوان تو چرا در این فیسبوک دو میزنی؟ کار خوب نیست جو باش نسل ترامپ آیم مرغای تا سلام بتم آیم تمام قوم تا سلام بتم آیم ولدار خانه تا سلام بتم آیم سی ساکته تا سلام بتم دور از مجلس بچه پدرت استی 100% بچه پدرت استی برو خدایار دیگه سنا دور نخوری که شلغم شروعی تا میکشم او خدایارت شابرود این لایک پیج تام از 5 لک بالا رفت باشم دو تای دیگرم بیاب کنم بخاطر چند تا لایک و شیر چرا خود مسخره میسازید مثل قلندر نباشید تنها په ګډه دې درد دی هو ډاکټر صاحب د سړي په ګډه چې درد شي بیا مې د عمر پسې درد کوي نو له معدې سره خو سردرد هم وي د سردرد دوا به هم ورته ولیکم والکه ته یو څه ګامه واخله نه کېږي ډاکټر صاحب نس مې درد کوي کنه نو چې ګام نشه اچولی حتما پښې هم درد کوي ها واخله کله دې چې دوا واخله بېرته یې راوړه چې ویې ګورم اوهو ډاکټر صاحب تا خو یوه کتابچه ډکه کړې ده دومره ډېر درمل اوهو نو دا په دې معنی چې ته له ما نه ډېر پوهېږې ها ښایست ما نسخه راکړه ورشه خپله دې ځان ته یې نسخه ولیکه وبخښئ ډاکټر صاحب ګستاخي معاف کړئ ځه ورک شه د تا له خیره په کوم ځای درد شوی دی په شرق کې که په غرب کې د داخله امراض نایابه ډاکټر خادم قلندر دې په خدمت کې دی اوهو تا ته مې وویل ته قلندر یې تنها قلندر نه د داخله امراض نایابه ډاکټر هم یم زه دې وپېژندلم هو د فلمونو هلک سلمان خان یې زه جلندر یم په ښوونځي کې راسره وې اول نمره مو وم څه نو ته دلته څه کوې په سر مې درد و ځکه روغتون ته راغلم خو څه خو ته څنګه ډاکټر شولې اوهو خیر دی چې هغه وخت کانکور کې پاتې شوم شخصي پوهنتون کې مې معالجوي طب ووې دریم سمستر کې مې دا معاینه خانه خلاصه کړه اوس نو شکر دی پیسې او تماشې موټر او کورونه هر څه شته بس شهر ناپرسان دی نو د خلکو په سترګو کې خاورې مه شانئ او له ځانه قلندر مه جوړوئ فرش استاد شو تیار سی بکش چیره بکشم اوهو او قواره معالجه ته بکش که سبک شوی کمک دزد است پلیس کمک کنن چوب باش کیره دوست گفتی بکش که دو چیرت میکنم اصاب قلندر اصاب مرا خراب نکو خدای شکرت دمیروز از برکت تو خوب دستاب کردیم ماشاءالله دیروزا خوب تکره شدین با کلتان مدال قلندری میتم آفرین گل دوزار در زندان انداختین بله آمیر صاحب آفرین تان من میگم شعر هستین شما چه مشکل دارین بیادر خادمتان آمیر قلندر 24 ساعت در خدمتتان است تشکر آمیر صاحب دیروز یک دو زحمت چیز مرا گرفت کم از آکو بچه طرف افزه مسایی دوز آمده نمیتانه حتما طرف افزه آمیر جلندر رفتی نه آمیر صاحب دیروز در پیشروی افزه تان مرا زد چی میگی کدام نشانیش در یادت نمانده مانده تو بگو که کی جرأت کرده که دلش عزوزی بد کنم روی کلان داشت چشمایش گرد بود و چاقوم در دستش بود و آمیر صاحب صدایش هم به شما میمان چی میگی؟ اون سر آمیر افزه تور بسته کدی بابا امیرم در کات دوز آپرتو که سرش در عقل بیایم دوست به دین خود و آمیر قلندرم به دین خود مثل قلندر نباشید بعد از مشوره های زیاد با خانمم رفیق عسکریم و دخترم توانستم یک لیست متوسط با خانواده دامادشان آماده کنم باش برای زنگ بزنم که بیاین سلام برس داماد خرابات تو بیا که شنگت معلوم کنم سعیز کاکا قلندر پدر خودم بیارم بیارش بیارش
مقصد مکرد شما نباشی نمیکنم. از اول برد گفته باشم. سعید کاکا قلندر خودم میکنه وقت میکنه ها. حیف مک شادخت خود به شما دادیم. خب به هر حال آماده شنیدن لیست مصارف ناچیز روسی دخترک مستن یا نه؟ بله بفرمایید سه. از تو کی پرسان کده؟ ما با بچهت میگم. بله آماده هستم کاکا قلندر بفرمایید. خب خیلی بسم الله الرحمن الرحیم. از اول گفته تان باشم که 30% تخفیف هم دادیم. 8 جور بوتهای برند به ما، مادر زرمینه و بیادرش. 5 تا ست طلای عربی به دختر و مادرش. 1 نمره زمین در وزیر اکبر خان. 1 موتر بنز 2020. عروسی در هتل 20 ستاره با مینوی 22 رقمی. شب خانه در هتل 18 ستاره‌ای با مینوی 15 رقمی. تخت جمعی در هتل 12 ستاره‌ای. 20 لک پول نقد. 3 ست موبایل آیفون پرو مکس و بیادر و خواهر و خود عروس. با مای اصل هم باید فرانسه برین. البته ما و مادر زرمینم کتتان میره. اوی ایره چی شده؟ برات نگفتم که نبیارش کتت ها. هنوز ما تخفیف داده بودم کی سکته کد. اگه تخفیف نمیدادم خوی بیخی میمور. هرچگر از کیسه مهمان بود حاتم تایی شدن آسان بود. مثل قلندر نباشید. هی جیب مفلس تلیفون مفلس والا چی ده شرم زایده په دې ځوانۍ ډاکټر لګه یو څه به انټرنیټ خو مې درلوده باید یو چل ول وکم څه وکم او پیدا مې کړ والا چې قلندر ته خو سم د عقل سمندر یې خو په دې وطن کې د نابغهګانو هېڅ قدر نشته چاته زنګ ووهم زه مو د یوې شماره به له ځانه ووهم چې هر چاته ورغی څه مې چې خپل دی هغه خو خپل دي څه چې د تا دی هغه به مې هم خپل شي هله روغ شو بله څوک یې وروره؟ سلامونه و احترامات درته ډالۍ وي صاحب محترم تاسې زموږ د مخابراتي شرکت لخوا د یو عدد 0 کیلومتر زری موټر ګټونکي شوي یاست درته مبارک دي وي د جوایزو د ورکړې نیټه د راتلونکي جمعې ورځ ده څه وایې وروره هله زر شه پته راکه صبر وروره داسې اسانه نه کیږي زه تاسو ته یو بانکي اکاونټ دراستوم هغې ته به یو 50,000 افغانۍ راولېږې تر څو د موټر ګمرکي تعرفې ورکړو چې بیا پسې سرګردانه نه شي وروره سمه ده زه یم دا اوس درلیږم او هو د جایزې د ورکړو پته هم په مسیج کې درته لیږم یاره قلندره لکه چې دا ځل په دروغ کې د نوبل جایزه وړې زوی مړیه اوهو دلته خو هېڅ کوم تمیر نشته د سړي دروغ نه وي راته ویلي ته صبر زه یو زنګ ورته وکړم شماره مورد نظر شما در سیستم موجود نمیباشد لطفا زنگ نزنید دروغ راته ویلي دي د مظلومو او بېګناه خلکو له ځورونې څخه لاس واخلئ او له ځانه قلندر مه جوړوئ اوهو اینه پیشت کردم اوهو کله زد کلمت جمع است او مردم روز بعد بیادر نداره مرا تنها نمانید اگه نمیشم او دو حواله رو بگن که اکاندم دعا بکنه او زن کباز کلت کاپر است تو رو چی با ریاست جمهوری یک دفعه مردم بازی دادی باز بازی داده نمیتونی اوه هیچ میفهمه که کلمه کاپر است بخیالم که باز کدام زن سر مریضه کده اگه کلمه کاپر است از تم کدو وارست او مردم شریف شرمیکا رای به ترامپ یعنی رای به شوی کرونا حالا جلک کنن که کلا کدو رو پیش کنم یالله او اینه گیرت کدم حالا یک دوتای دیگر هم بدن که بیخی ده سرش بیشون او کلزر چی گفته رایستی؟ این مال ماست اگه تیکم شام انتخابات قبول نمیکنم چو باش از خود گل مرجان جور نکن تو خرابت میکنم ها ماندنیت نیستو اینه بخیر مرض نمانم به شرمیکام انتقال داده شد مثل قلندر نباشید دخترم اینه بخیر کلان شدی مکتبم خلاص کردی تو باید اول تی بخونی و بعد از اون که تی بچه نفسگل روسی کنی نه مردکا تو چی میگی؟ نفسگل چی؟ روسی چی؟
دختر مقدار که رشته تحصیلی خودش انتخاب کنه. استغفر الله زنک، تو میخوای در قوم مرا بشرمانی ها؟ مردم چی خواد گفت؟ صبر، لطفا جنگ نکنید. پدر جان، من میخوایم رشته انجینیری را بخوانم. اوه، چوب باش. چیزی که من میگم هم قسم میکنی. دختر خاله تا ندیدی که زمیته به خروار پیسه جمع میکنه ها؟ صحیح پدر جان، ما نه حق انتخاب رشته را داریم، نه حق انتخاب شوهر و نه حق انتخاب لباس. چوب باش، زبان باز. اولاده که زیاد نازبتی باز در شانهت بالا میشه. مادر جان مریم جان، برای یک چای سبز خودم کو. مطمئن هستم که امروز دخترم در امتحانش اول نمره شده. این از زیاد خوشحالی بریم زنگام زد. او تبریک شادخت پدر. زود بیا خانه که آمادگی جشن کامیابی تا گرفتیم. به مترای شاری نبیایی که تال میخوره. تاکسی بگی. پدر جان، من در امتحان کنکور کامیاب نشدم. در غضب شوی تو نمانند. زود خود خانه برسان که کتت کار دارم. جمع کو چای مای تو زنک. میدان بیکار کو چوبام کتت بیار. والدین محترم، برای جوانان حق انتخاب دهید. خواستهای خود را بالای اولادایتان تحمیل نکنید و از خود قلندر نسازید. تبرزینی راپور شروع په هیواد کې آرامي ده. هغه څنګه؟ نن سهار په 7 بجو لمر وختو. هوا پاکه شوې. د هوا پاکوالي لپاره مو نوي ماشینونه اختراع کړي. نظر تیرو ورځو ته 1.5 عایدات زیات شوي. له کله نه چې لویه جرګه شوې په هیواد کې مړه مرغۍ هم نه ده ازار شوې. کراري ده او په خواله رسنیو کې هم هیڅ خبره نه ده. رئیس صاحب، ماشاءالله ملک ورځ تر بلې پرمختګ کوي. ماشاءالله دا ټول ستاسو زحمات دي. آفرین، زیارکښ خلک یاست. مننه رئیس صاحب، دا ټول ستاسو د دعاګانو برکت دی. یو بل تن راولېږه. سمه ده رئیس صاحب. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یا جلالت معاب شاغله شاخدار شکن و دل شکن احمد صاحب، احترامات و ادب. ډېرې چاپلوسي مه کوه، وخت مه ضایع کوه، د کار خبرې کوه. په سترګو صاحب، که به احترامي او په ادبي نه کېږي، زه به د خپلو ګنډلو څیرلو راپور وفرمایم. ارشاد د هغه کس په نامه چې موږ ته شپه نامه ترې ډارېږو، جل جلاله. په هېواد کې د 300 میګاواټه برېښنا تولید، البته د باران له اوبو څخه، تر څو نیمه اسیا ته برېښنا ورکړو. د کابل په سړکونو او کوڅو کې د ایرکنډیشنونو لګول تر څو هوا یخه کړي. او د بې قانونه لوړو تعمیراتو د قیچي کولو لپاره یوه قیچي جوړول. اوس هغه پخوانی افغانستان نه دی. زموږ وطن ګلي ګلزار دی. یوه هفته کېږي چې ډز هم نه دی شوی. سړکونه، پلونه، ودانۍ هر څه ښه په کش کې روان دي. او په آخر کې خپل ځان ته یوه ښکلې او خارج دیده مشاورې ته هم اړتیا لرم رئیس صاحب. ولکه قلندره، خوب کې خوب خبرې نه کوې. رئیس صاحب، موږ خو شپه ورځ په صداقت سخت کارونه کوو، خو تا ته څوک خبر نه درکوي. ما چې څه ویلي ټول رښتیا دي. دا ټول غلط. ما د ټول هوایي کیسې جوړوي. ټول راته یو لاس شوي که څه بلا. خپلو مشرانو ته دروغ مه وایئ او له ځانه قلندر مه جوړوئ، ځکه دا ملي خیانت دی. سلام دوستو، ویلکم ٹو ہمارا زبردست فلم شو. و بسیار خوش آمدید میگیم به دوست قدیم و بدماش فیلم که از خانه همسایه ما تشریف آورده ہے، سرجی قلندریار. ویلکم سر، خوش آمدید. تشکر हो जाएगा. ستاسو د ګرم استقبال نه مننه. زه په خپل دویم کور پسې ډېر خفه شوی وم. هسې مې دا د سولې د فلم موضوع بانه کړله. خو خیر په هر حال. قلندریار صاحب، ایک سوال ہے. ارشاد ہے. شما کے در سینمائے کابل کار کرتے ہیں بہتر تھا اور سینمائے شمشتو؟ بسیار ایک سوال مهم ہے سر جی. اما د کابل سینما خو بیخي د ټایټانیک کښتۍ شانتې ده. ډوبېدلې حتمي دي سه. او بیا د شمشتو په سینما پسې خو د کوږ ګردم نه رسیږي. ایک سوال اور سر جی، از وقت کہ شما در کابل بودن کرتا ہے، اب کے کلان ترین دستاورد کیا ہیں؟ دستاورد خو زیات ہے سر جی، خو په دې اواخر کې د لوی جرګې خیمې تالار مخ ته مې یو ډېر لوی شوټینګ درلود او همینګل صاحب د اسکار جایزې ګټلو وعده م راکړې ده. او هو د شمشتو سینما پر وخت کې مې د پاک سرزمین د غوره اکټور او وفادار انسان لقب ګټلی و. په خیر راغلی ټوپکمار صاحب. څه؟ نه ما ویل قلندریار صاحب، ستاسو سفر څنګه و؟ د تل په څېر خوندور او له لاسته راوړنو ډک و.
زما د دویم کور ولسونو ښه ونازولم دا خو تاسو یې چې د ما قدر نه پېژنئ ښه تاسې ولې د خپل هېواد ته سپکاوی کوئ ها اوهو دا چا ویل په تاسو باندې ښه نه دي معلوم ټول عمر مې په فلمونو کې د جنګیالیو نومیالي نقش ولوباوه تر څو ستاسې سر لوړ شي خو تاسو بس اوس هغه پخوانی وخت نه دی ټولې ویډیوګانې دې خپرې شوې ویډیوګانې فوټوشاپ شوي دي زه تاسو ته کم عقل ښکارم ته صبر کوټ کوټ دلته کوي واګۍ پاکسه زمین کچئ له ځانه قلندر مه جوړوئ ساوند کامرا اکشن Every night in my خوږې کیسه کې مه کېږه هلته کامرا کې سمه نه راځي It is how I know you go on والکه څنګه پکې راغلو د تل په څېر ډېر ښایسته سئ ګوره په ایډیټ کول دا صحنه واچوئ بیا وروسته پسې د پارک د سینما د نړېدو ډېر ښایسته راځي داسې د قلندر زوی صاحب د نوي فلم شوټینګونه ښه په خوند کې روان دي له ځانه قلندر مه جوړوئ لیدونکو ستړي مه شئ زه دلته راغلی یم چې د سولې پروژه کې توبه چې د سولې پروسه کې ګډون وکړم خو دلته جرګه کې ځینو کسانو خپل شیرخواره ماشومان هم رالیږلي یو مې دلته مخ ته ولاړ دی ته صبر چې خبرې کولی شي که نه ته چا دلته رالیږلی مولو پلال دې شته بچی په خبرو مې پوهیږې په ده سوله راولي که کمی نمیفهمم او پالوان خو خبریم کولی شي خیر ما میفهمانم خطا که زلدی شما چیست؟ که ایله خو متاسفانه کلم زلد ناولدم که آبی دالم که زلد خوشم نمیایه ما که شیل خوش دالم تو صبر چه سمسوتای پلاس راغی امی شما کی جا آمدین به نمایندگی کدام کجاکستان آمدین؟ که ما از خانه آورده شدم و که تمثیل بچه فیلم میکنم تو کون فیلم تمثیل کوی؟ تمثیل کدام فیلم میکنی؟ که امو دشمنش که بچه فیلم میکشه که بولاد علمدال ښه هغه فیلم خو به نښی چې څه کم 1 میلیون خلکو لیدلی و هغه هم تقلبي بیادل چیزایی که گذشته اوله صحبت نکنم که ایجا کلمه از یک فیلم و از یک دایلکتل صحبت کنم و مسائل بیننده دا اوجا بگویم دا سوشل میدیا مزه نمیده ما گوش نشدم سمه ده آخري سوال دا چې زما فیسبوک صفحه د لایک کړې ده که نه چند میټ کې لایک کنم د چرګې د مالګې له څټلو سره څه له ځانه قلندر مه جوړوئ و سړیه یوه هفته وشوه چې د ناروغۍ په بستر پراته یم یو ځل د ډاکټر ته بونه تلم د انګړ ته لاړ شه لږ غس مات که چې چای درته دم کم څه لیونی یم چې په تا زړه باندې خرچې وکړم ها واڅه او خاص ماته کړه چې تږی یم او چای راته راوړه نو زه ولې ناروغه یم زه له ځایه نشم خوځېدلی او ته راباندې لرګي ماتوې لږ رحم ښه شی دی زه هم آخر انسانه یم که ته مې ډاکټر ته نه بیایې اجازه راکړه چې پخپله ورشم اوهو ته دې نغمې ته لا پسې ګوره غلی دې په کور کې نه ښځه یا د کور ده یا د ګور او بیا ښځه چا ډاکټر ته به وویل پلاره مبارک شه زموږ ښوونځی بیرته شروع شو ښوونځی کې شروع شو که نه نوره ښوونځي ته نشې تللی ولې پلاره څه شوي نوره غټه شوې همدومره بس دی ځه له خونې ووځه چې پښې دې در باندې ماتوم ولې لسه کال 5 ټولګي ته لاړم او ته وایې چې بس دی ته او دا زړه مور د ډېرې خبرې کوئ ته صبر خدای دې ووایي سړیه ووایه سړیه ولورې ته هغه ټلویزیون ولګوه چې لږ فکر مو په بله شي د ښځو حقونو ته ډېر احترام لرم درس تعلیم روغتیا دا ټول د ښځو حق دی ښځې باید له نارینهو سره اوږه په اوږه کار وکړي که ښځه ډاکټره نه وي موږ خپلې ښځې او لورګانې نارینه ډاکټرو ته ورولو مورې په پلار مې څه شوي لورې دا ټلویزیونونو کې چې بړ غږیږي دا ټول همداسې دي خپله ښځه به په نس ماړه نه ساتي او ټلویزیونونو کې به ټوله ورځ د ښځو حقونه غواړي موږ درس ته نه پرېږدي او نورو ته ډاکټري غواړي دوی څو څیرې لري چې غټه شي بیا به خپله پوه شي زه له حکومته غواړم چې حکومت او حکومتي ادارو کې ښځو ته 50% ونډه ورکړي دلته نارینه سالاري ده تر چې دا ختمه نشي هېواد نه جوړیږي
لزان قلندر ما جوړوي او نقابونه ما اچوي داخل بیارنم این لاتوره و دین لاتوره به تربیه بیدین چرا خانه همسایه رفته بودی؟ ما را به 2 پیسه کدی قاضی صاحب من نرفته بودم. لا حول ولا قوت. او به تربیه چشم سفید خیمه رفته بودم. قاضی صاحب ما رفته بودم ولی خودم نرفته بودم. دیگه چه قسم گپ که میزنی؟ میخوای ما را گپ بدی ها؟ استغفر الله قاضی صاحب منظور می است که دیگه کس ما را برده بود. او را چرا محاکمه نمیکنی؟ اولاد تو نمیفهمی که دولت مردای کشور ما بلندتر از قانون هستن. او را به در ما محاکمه کردن نمیتونه. تو را کی برده بود؟ بچه همسایه؟ نه. خود همسایه؟ نه. خیمه؟ بله ها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بابری نمی ماشین لفظ هیچ گپا نمیفهمم. قاضی صاحب ما خود چیزی نکردیم. اوه سری بسته وزارت ما اتهام بسته کردی باز میگی که ما چیزی نکردیم ها؟ راست میگم قاضی صاحب ما را همسایه اختطاف نکرده بود. خود وزارت ما را سرش برد. الله اکبر گفتم بابرین امی خاینی ملی را. با حکم ماده 10.0 حکومت دو سره جلالت مآب من لانتور به جرم فرار از کشور به 100 سال زندان با مشقت زندانی شود و من الله توفیق.